السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې ستاسو په موبایل کې پلی سټور خراب ده، ستاسو په موبایل کې له پلی سټور څخه کوم اپلیکیشن نه راډاونلوډېږي، مسله درکوي، ایرر درکوي، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. په دې ویډیو کې ستاسو ته یو بل ډاونلوډر درښیم چې دغه ډاونلوډر تر پلی سټور هم ښه ده او هم تیز ده. او دوستانو داسې ډېر زیات اپلیکیشنان دي چې هغه په پلی سټور کې نشته، په هغه اپلیکیشن کې موجوده دي، په هغه ډاونلوډر کې موجوده دي. هغه ډاونلوډر له تاسو څخه اکاونټ شی نه غواړي. پلی سټور ګور له تاسو ته ګوګل اکاونټ غواړي، خو هغه له تاسو ته شی هم نه غواړي او هغه ډیر تیز هم ده. نو دوستانو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو اولار په خپل موبایل کې هغه ډاونلوډر را ډاونلوډ کړئ. د هغه ډاونلوډر نوم ده اپ ټو ډاون اپ سټور. دغه اپ سټور چې ده دغه په پلی سټور کې نشته. د دغه ډاونلوډ طریقه زه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم. نو کله چې بیا تاسو دغه ډاونلوډر انسټال کړئ، سمپل بیا تاسو دغه ډاونلوډر خلاص کړئ. دغه سیم دا رقم ده لکه پلی سټور. نو دلته به تاسو ته ټول ستاسو د خوښې اپلیکیشنان دلته راواړوي. اوس مې هر یو ډاونلوډوئ، سمپل په هغه باندې کلیک وکړئ او دلته په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، نو هغه اپلیکیشن به ډاونلوډ سي. یا کوم چیرې کوم اپلیکیشن کې سرچوئ، لاندې ګوره سرچ بټن ده، په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو د هغه اپلیکیشن نوم کې ولیکئ. په سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به ګوره تاسو ته هغه اپلیکیشن راواړوي. نو لاندې ډاونلوډ بټن ورته لیکلی ده، په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو دغه اپلیکیشن به له تاسو سره ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ سي. سیم دا رقم ده لکه پلی سټور، خو داسې ډېر زیات اپلیکیشنان دي چې په پلی سټور کې نشته، خو په دغه اپلیکیشن کې موجوده دي. نو دغه رقم دوستانو اوس راځو زه تاسو ته دغه ډاونلوډر ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ، ځکه دغسې ده دا په پلی سټور کې نشته. نو دې لپاره به تاسو اولار په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي، زه یو څه براوزر خلاصوم. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/ اپ ټو ډاون. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاصي. نو دلته به سمپل تاسو لاندې راسئ، لاندې ګورئ دلته تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه ډاونلوډر به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو کومې پوښتنې لرئ، نو تاسو له ما څخه په کومنټ کې وکړئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو ته په هغو پوښتنو باندې ویډیو جوړ کړم. نو دوستانو تر بل ویډیو ماته راکړئ اجازه، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.